اوس دلته پوښتنه پیدا کېږي چې دغه فلټریشن د څه شي له وجې منځته راځي. کوم شیان دی چې هغه فلټریشن سره مرسته کوي. نو هغه دلته په ګلومرول کې د پرشر موجودیت دی. په ګلومرول کې دلته دوه ډوله پرشرونه شته دی. یو هغه چې هغه د فلټریشن سره مرسته کوي او بل هغه چې هغه د فلټریشن مخنیوی کوي. اولنی هغه پرشر چې هغه د فلټریشن سره مرسته کوي دلته په ګلومرول کې د مایعاتو له موجودیت له کبله منځته راځي چې هغې ته ګلومرولر هایدروسټیټیک پرشر وایي. دې پرشر لپاره او جی ایچ د ګلومرولر هایدروسټیټیک لپاره دلته موږ اوس واضح کوو. دغه پرشر دلته د ګلومرول کې د مایعاتو د موجودیت له کبله راځي او دا 80 mmHg. بل هغه پرشر چې د فلټریشن سره مخنیوی کوي هغه دلته په بومین کپسول کې د مایعاتو د موجودیت له کبله منځته راځي. دغه پرشر ته موږ PBC یا پرشر بومین کپسول موږ ویلی شو چې دا تقریبا 14 mmHg دی. بل هغه پرشر چې هغه دلته په دې کپلري کې د پروټینونو د موجودیت له کبله منځته راځي چې پروټینونه غواړي هغه ځان سره اوبه وساتي چې هغه 14 mmHg دی تقریبا او دې ته وایي ګلومرولر کولایډ اسماټیک پرشر. که موږ ټولو پرشرونو مجموعه راواخلو دلته موږ او ځان سره جمع کړو نو هغه به هغه پرشر وي چې هغه د هغه له وجې فلټریشن منځته راځي. نو په اوله کې موږ PGH یعنې ګلومرولر هایدروسټیټیک پرشر، منفي بومین کپسول پرشر او منفي ګلومرولر کولایډ اسماټیک پرشر. نو دا 80 mmHg 14 mmHg او 22 mmHg چې مجموعاً تقریبا ټول 10 mmHg راځي. دا هغه پرشر دی چې د دې له وجې فلټریشن منځته راځي، ګلومرولر فلټریشن منځته راځي چې دا تقریبا 10 mmHg دی. موږ ته یادونه وکړله. د دې پرشر سمت یا ډایرکشن هم لازمي ده چې هلته موږ په ډایګرام کې وښودو. اوس د GFR نه یادونه کوو چې GFR څه شی دی. GFR د هغه مقدار فلویډ څخه عبارت دی چې د هغه په 1 منټ کې د بومین کپسول څخه فلټر کېږي او دا ایوریج 150 ml پر منټ او 180 لیټره پر ډے دی. وګوره دا زمونږ باید یاد وي چې صرف او صرف 1% د دې څخه یا لیس دین 1% د دې څخه ایکسکریټ کېږي. GFR موږ سره مساوي کېږي KF ضرب نیټ فلټریشن ریټ. نیټ فلټریشن ریټ موږ پیژنو چې هغه 10 mmHg دی. KF ګلومرول فلټریشن کوفیشنټ دا د ګلومرول کپلري په سرفیس ایریا یا سطح باندې او د ګلومرول کپلري په پرمیبیلیټي باندې ډیپینډ کوي، په دې باندې انحصار کوي. داسې ناروغۍ شته چې هغې کې زیاتره ګلومرولونه د منځه ځي، سطح کمیږي او یا د هغې پرمیبیلیټي یا نفوذي قابلیت کمیږي. نو د دې له وجې ګلومرول فلټریشن ریټ کمیدلی شي. دا شانتې هم موږ سره ناروغۍ شته چې هغې له وجې نیټ فلټریشن ریټ کمیدلی یا اضافه کیدلی شي، نو په ګلومرول فلټریشن ریټ باندې تاثیر کوي. مطلب د خبرې دا دی که GFR د کمیدو یا د زیاتېدو له وجې موږ په دې باندې پوهېږو چې په نفران کې کومه ناروغي موجوده ده. یعنې GFR موږ ته د ګردې وظیفه راښيي. که چېرته د ګلومرول فلټریشن ریټ کمیږي یا اضافه کیږي د 150 ml په 1 منټ نه اضافه کیږي یا کمیږي یا د 180 L پر ډے په ورځ کې د دې څخه اضافه کیږي یا کمیږي، دا موږ ته په دې باندې داد کوي چې زمونږ په کډني فنکشن کې فرق شته دی یا د کډني په وظیفه کې فرق شته دی. د مثال په ډول راځئ موږ تشریح کوو څرنګه د دې مخکې یادونه وکړه چې نیټ فلټریشن ریټ هغه ډیپینډ کوي په ګلومرولر هایدروسټیک پرشر باندې او ورسره په خوا کې منفي بومین کپسول پرشر او منفي ګلومرولر کولویډ اسماټیک پرشر باندې ډیپینډ کوي. نو د مثال په ډول دلته موږ ګلومرولر هایدروسټیټیک پرشر کې تغییر تشریح کوو چې هغه څرنګه نیټ فلټریشن ریټ متاثره کوي او د هغې له وجې څرنګه ګلومرولر فلټریشن ریټ متاثره کیږي. موږ پوهېږو ګلومرولر هایدروسټیټیک پرشر په ګلومرول کپلري کې د مایعاتو د موجودیت له کبله منځته راځي. یعنې دلته د
وینې د موجودیت له کبله منځته راځي په ګلومرول کیپیلریز کې. که چېرته مونږ په اپرین او ایپرین آرټریولز کې مقاومت کم یا زیات کړو نو مونږ کولی شو چې ګلومرولر هایدروسټیټیک پریشر کم یا زیات کړو، په نتیجه کې نیټ فلټریشن پریشر کمیږي، زیاتېږي، جی اف آر کمیږي یا زیاتېږي. ګوره که دلته مونږ یو ډایګرام جوړ کړو چې په هغې کې په دواړو اپرین او ایپرین آرټریول باندې کوم مقاومت موجود نه وي، کمپریشن موجود نه وي، نو جی اف آر به نارمل وي ځکه چې نیټ فلټریشن پریشر نارمل دی. دغه مقاومت د مختلف ډوله موادو له کبله منځته راځي، لکه که چېرته مونږ په اپرین آرټریول باندې وګورو نو دلته مقاومت اکثر د انډوتیلین او د اسیټایل کولین له کبله منځته راځي او دغه اپرین آرټریول تنګېږي، مقاومت اضافه کېږي. که مقاومت اضافه شه نو پریشر به کمیږي او جی اف آر به هم کمیږي. برعکس که چېرته په ایپرین آرټریول کې مقاومت اضافه شي، چې موږ پوهېږو په ایپرین آرټریول کې مقاومت زیاتره د انجیوټنسین او انجیوټنسین دوه له کبله اضافه کېدلی شي، نو دلته به پریشر اضافه کېږي، پریشر به اضافه کېږي او چې پریشر اضافه شي نو جی اف آر به اضافه کېږي. دې برعکس که چېرته ایپرین آرټریول کې مقاومت کم شو نو موږ پوهېږو دلته مقاومت کمېدل زیاتره د پروسټاګلانډین له کبله کېږي. مقاومت کم شو پریشر به بیا دلته په ګلومرول کې اضافه کېږي او پریشر د اضافه کېدو له وجې به جی اف آر بیا اضافه کېږي دلته موږ سره. د دې تشریح نه موږ ته داسې ښکاري که چېرته پی جی ایچ اضافه کېږي نو موږ سره به ګلومرولر فلټریشن اضافه کېږي، یا د ګلومرولونو سطحه کمیږي نو جی اف آر به موږ سره کمیږي، او که چېرته د ګلومرولو هغه پرمیبلیټي کمیږي یا اضافه کېږي نه په جی اف آر کې به موږ سره تغیر راځي. که ستاسو یاد وي مونږ په یورین فارمیشن باندې غږېدلو او مونږ ویلو چې یورین فارمیشن کې اولنۍ مرحله ګلومرولر فلټریشن دی او بیا ورپسې ری ابزرپشن او سیکریشن دی. ګلومرولر فلټریشن نه مونږ یادونه وکړله او انشاءالله په آینده نوې ویډیو کې به مونږ ابزرپشن او سیکریشن نه یادونه کوو. خدای پامان.